السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ایمان یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. زه حسان زلمی یم. دا د ویشتابه خپرونه ده. د ویشتابه خپرونې نننۍ موضوع مو د ډیریو کتونکو په غوښتنه د سیمسینز کارټون تشریح ته ځانګړې کړې ده. هیله ده د خپرونې تر پایه راسره مله پاتې شئ. خو له هر څه وړاندې ایمان یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ، همداراز مو نظرونه هم په کمنټ کې راته پرېښودلی شئ. مننه. د سیمسنز په امریکا کې د خپرېدونکي کارټوني فلمونو یوه سلسله ده. تر دې دمه یې 950 یا له دې هم شاید زیاتې برخې نشر شوي دي. د میټ ګروني نومي یو تن یې چلوي. له نومه صلیبي ښکاري خو اصلا د اګنوسټیک نومي شیطاني مذهب پیروان دی. اګنوسټیک او اتیست دواړه یو مذهب ګڼل کېږي، خو په حقیقت کې داسې نه دی. اتیست هغه چاته ویل کېږي چې د الله جل جلاله له وجود څخه منکر وي، د نړۍ د ټولو مذاهبو منکر وي. په پښتو کې ملحد بولي. اتیست لفظ د یوناني لفظ اتیوس څخه اخذ دی چې مطلب دی له خدای بغیر. په داسې حال کې چې د اګنوسټیک پیروان په دې باور دي چې دوی نه پوهیږي چې خدای موجود دی او کنه، بلکې دوی په دې اند دي چې انسان دومره قوت نه لري چې د خدای وجود تثبیت کړي. اوس د بحث لپاره مهمه خبره دا هم ده چې د دې مذهب له رامنځته کوونکو څخه یو تن تامس هنري هیګزلي هم و. د کس په کال 1809 کې د دې مذهب نوم اګنوسټیک شي شو. اوس د دې خبرې ضرورت له دې امله و چې د نوموړي په اړه دا ډیره مشوره و چې نوموړی د فریمیسن خفیه ټولنې خورا د لوړې رتبې غړی هم دی. یعنی دا سړی خپل د شیطان عبادت کوي او په خپل د همدې مذهب اساس هم یې شي دی. د اګنوسټیک مذهب بنیادګر هیګزلي د سیمسنز کارټون د بنسټګر ایډیال هم و. په دې توګه دا ټوله سلسله د دجالي تنظیمونو سره تړلې ده. د میټ ګروني په اړه هم مشوره ده چې د فریمیسن تنظیم خورا د لوړې رتبې غړی دی. هغه فریمیسن ډله چې په اړه یې موږ ډیر پخوا یو ویډیو پر مای ایمان یوټیوب چینل نشر کړی و، اوس یې هم د ویشتابه لړۍ په خپرونو کې موندلی شئ. که مو کتلې نه وي، کتل یې ضروري دي. لینک یې لاندې شته. ویل کېږي میټ ګروني د سیمسنز کارټون علاوه نور مشکوک کارټون فلمونه او رسالې هم جوړې کړي دي. د بیلګې په ډول لایف ان هیل، ژوند په جهنم کې، او له کال 1979 څخه تر کال 2012 پورې به هر هفته نشریدی. د دې کارټون کتاب قصه د یوه سوی ده، داسې سوی چې د آلات او بیروحو شیانو لپاره به جذبات درلودل. یاد کتاب د هم جنس بازانو په نازیبا کارټون باندې هم مشتمل و. علاوه پر دې د لسو او نیمه لسو فلمونو خپرونکی تلویزیون هم لري. د نوموړي کار د داسې متنازع موضوعاتو راسپړل دي چې په هیڅ معاشره کې اخلاقیات نه بلل کېږي. د نوموړي تر ټولو مشهور کارټون فلمونه د سیمسنز په نوم مشهور دي چې د یوه امریکایي کورنۍ له ژوند او لوړو ژورو څخه قصې کوي. دا کارټون فلمونه نهایي ډېر متنازع دي، ځکه د دې اړوند ویل کېږي چې دا سلسله پر داسې خفیه اشارو او وړاندوینو باندې مشتمله ده چې کلونه وروسته په ډېر لږ توپیر په عمل کې تمثیلیږي. په داسې ډول چې خورا ډېر کلونه وړاندې چې په دې کارټون فلمونو کې څه ښودل کېدل، هغه په مستقبل کې کټ مټ هماغسې کېدل. اوس پوښتنه دا ده چې آیا دا یوازې اتفاقیات دي؟ آیا پر غیب او علم دی؟ بالاخره داسې څه ډول ممکنه ده؟ حقیقت څه دی؟ د دې ټولو پوښتنو جوابونه نن موږ په دې ویډیو کې پیدا کوو. One will supply your town with power, the other releases the hounds. Just look into your heart and you will find the answer. حقیقت دا دی چې د راتلونکي په اړوند علم یوازې له یوه الله جل جلاله سره دی او بس. په دې فلم کې د مستقبل په اړوند فقط اټکلونه دي یا د هغو پلانونو تمثیلونه دي چې کلونه وروسته یې تطبیق ته تابع نیول سوي وي. باید له وړاندې ووایو چې دا دجالي کارټون په دې هدف نشریږي تر څو د علم غیب صفت له الله جل جلاله پرته بل چاته چې دجال دی هم ثابت کړي. دوی غواړي دا د خدایي صفت یعنی علم غیب دجال ته په نسبت د دلیل په توګه استفاده کړي تر څو خلک قانع کړي چې که دجال معاذ الله خدای نه دی نو څه ډول لسګونه کلونه وړاندې د یوې پیښې په اړه علم لري، در حال چې حقیقت قطعا داسې نه دی. دا هڅه یوازې د ضعیف العقیده او بې علم وګړو د خطا ایستلو او تیر ایستلو لپاره کوي او په دې فتنه کې معاذ الله ډېری انسانان ښکیل سوي هم دي. یاد کارټون پر ډیرو داسو خفیه اشارو او وړاندوینو باندې مشتمل دی چې یوازې په یوه ویډیو کې یې بیانول ستونزمنه ده، خو د بعضو مهمو وړاندوینو او خفیه اشارو یادونه یې ضرور کولی سو تر څو د دې جعلي کارټونونو په مطلب
پوسو ځکه دا هر څه یوازې اتفاق نسی کېدای. که اتفاق وای نو په کارټون کې تمثیل شوي وړاندوینې په داسې دقت څه ډول پوره کېدای شي. ځکه په دې کارټون فلمونو کې د داسې نړیوالو او مشهورو پیښو وړاندوینه شوې ده چې د انسانانو په وهم او ګمان کې به هم نه وه چې له پېښېدو بعد نړیوال هر اړخیز حالت بدل کړی. دا له دې امله چې دا کارټون د ماشومانو د کارټون فلمونو څخه پورته د فریمیسن ټولنې پیغامونه دي چې هغوی یې وخت نا وخت د کارټون په ژبه رسول غواړي چې ورشئ ترڅو په راتلونکي وختونو کې څه کوي او بیا پر هماغو سکرپټونو او لیکنو عملی تمثیلونه کوي. یهودیان په خورا زراکت او هوښیارۍ کلونه وړاندې پلان او طرحې جوړوي او بیا یې د دسایسو په پلي کولو پوره کوي. په دې توګه دا هم ثابتېږي چې دجالي قوتونه شته. موږ له کومو افواهاتو او د هیڅ راز اتفاقیاتو څخه بحث نه کوو. کوم خلک چې په دې اړوند بحثونو کې د تردد ښکار دي او دلیل غواړي که دجال شیطان او عملیه ثابته سي نو هغوی ته موږ له نقلي او عقلي دلایلو پرته د ګڼ شمېر مشاهداتي دلایلو څخه لاندې څو شمېر د استدلال په توګه هم وړاندې کوو. کابو 14 کاله وړاندې له واقع کېدو د سمسن سیریز یو کارټون نشر کړ. په دې کارټون فلم کې قصه کوي چې امریکایي ولسمشر ټرمپ او هیلری کلینټن ترمنځ ولسمشرۍ ته سیالي کیږي. هغه وخت چې ټرمپ او هیلری کلینټن لا چا پیژندل هم نه. ټرمپ په دې کارټون فلم کې انتخابات ګټي. دا هر څه په دې کارټون فلمونو کې هغه وخت نشر شوي و چې لا واقع شوي نه و. تقریبا له واقع کېدو 14 کاله وړاندې. هغه وخت چې نوموړو لا د انتخاباتو هوډ هم نه درلود. خو کلونه وروسته په کارټون کې پیش بینسوي پیښې نړۍ په خپلو سترګو وکتل. ان چې صحنې هم کټ مټ تمثیل کړي دي. مثلا دلته ټرمپ له پورته ځای لاندې روان دی. په کارټون فلم کې دلته له دې ښځې څخه بینر غورځي په داسې حال کې چې په حقیقت کې هم له هغه ښځې بینر غورځي. سوال دا دی چې دا هر څه هغه هم دومره دقیق څه ډول اتفاق کېدای شي. او باید هیره نه کړو چې د ټرمپ له رئیس کېدو سره سم د امریکا په مختلفو ایالتونو کې مظاهرې وسوې. خلکو ادعا درلودل چې دوی نه دی انتخاب کړی بلکې تپل شوی دی. ځکه د خفیه طاقتونو پلان و ترڅو د داسې کس په تپلو خپل اهداف ترلاسه کړي چې مهم د ناجایز اسرائیلي دولت د تسلیمولو او تقویه کولو او د مسلمانانو د مالی استحصال په مخه د یوې ګوډاګي په توګه استعمال کړی شي. همدا لامل و چې نوموړي حتی د تحلیف مراسمو وړاندې فلسطین ته اخطار ورکړ. نوموړي وویل چې اسرائیل دې زما د حلف اخیستلو پورې صبر وکړي. کله چې حلف واخیست پر فلسطین یې سمدستي مرستې بندې کړې او یورشلم کې د امریکایي سفارت پرانیستلو اعلان وکړ او د مظلومو فلسطینیانو د حق د غصبولو هڅې هم وسوې. علاوه پر دې د اسرائیل پر وړاندې د عرب هیوادونو د مقاومت ماتولو په هدف د ټرمپ لخوا په عربي هیوادونو کې د تعلقاتو پراخول او 19 کال وروسته له عربي حکمرانانو سره ملاقاتونه کټ مټ په همدې ډول په دې کارټون فلم کې وړاندې شوي وو. ان په انځور کې وینو چې درې وګړي د نړۍ د نقشې پر وړاندې موجود دي. حتی دا هم بعینه پکې تمثیل شوی وو. سوال دا دی چې شنو دا څه ډول اتفاق دی؟ دا څه ډول اتفاق دی چې لسګونه کلونه وړاندې کټ مټ انځور له واقع کېدو وړاندې په دې کارټون فلم کې تمثیل شوی وي خو په عمل کې بیا کلونه وروسته له ذره تغییر پرته ثابتېږي. په یو بل جالبې وړاندوینې کې چې د یاد کارټون فلم له لوري په کال 1978 کې یوه برخه نشر شوې وه. قصه ده چې همور سمسن چې د دې سمسنز خاندان مشر دی د هغه په لاس کې یو کتابنامه سیز دی چې په خورا واضح ډول پرې 9 عدد د ډالرو نښه د نیویارک نوم او د 2 ټاورونو په اصطلاح بلډینګونو رسم موجود دی چې د 11 معنا ifade کوي یعنی 9 11 یا 9/11 او د ډالرو نښه د تجارتي مرکز معنا ifade کوي. باید په یاد مو وي چې د سپټمبر 11 یا 9/11 حمله په 2001 کې رامنځته شوه کله چې 2 تیارو د نړیوال تجارتي مرکز په نښه کړ. په نتیجه کې د ټولې نړۍ مسلمانان دهشتګرد وبلل شوه او پر افغانستان د یرغل جواز ترلاسه کړ. اوس ټوله نړۍ سوالونه راپورته کوي چې دا حمله د یو خاص پلان له مخې ترسره شوې ده. په اړوند ناقابل تردید ثبوتونه موجود دي. یا دا چې بریدګر اصلي و د برید کولو امکان ورته معقول شوی او د یو منظم پلان له مخې هغوی ته غیر مستقیم شودنه شوی لارې او امکانات ورته برابر شوي. برید ته په لوی لاس پرېښودل شوي دي او عارفانه تجاهل شوی دی. کنه په حقیقت کې داسې بریدونه د امریکا په څیر هیوادونو کې خورا نامعقول او بې سابقې کار دی. په هر کیف بحث دا دی چې په دې کارټون فلم کې په اړه 15 کاله وړاندوینه شوې وه چې ترې استنباطېږي چې دا محض اتفاق نه و د سکرپټ په بڼه پرې عمل وسو چې بیا یې ترې د مسلمانانو د هر اړخیز تجرید انزوا او قتل عام استدلال وکړ. پر افغانستان او عراق برید وکړ. په شام کې کورنۍ جګړې پیل کړې. په مصر کې هم حرج مرج رامنځته کړ. د سعودي او اماراتو قیادت غلام کړ او ترکیه یې وختي لا د لوزان معاهدې په تناب تړلې وه. لنډه دا چې هر هیواد د ځان په غم اخته کړ ترڅو په نړیواله کچه د دریدلو او د ستر اسرائیل د جوړېدو په وړاندې خنډ جوړ نشي. ځکه دوی بهتر پوهیږي چې د مسلمانانو اتحاد د هغوی تر ټولو ستر طاقت دی. خو خپله بیا د ناټو او ملل متحد د سازمانونو له بیرغونو لاندې ټول کفر را یوځای کړی دی. واحده تګلاره، واحده دښمني او واحده دوستي ټاکي. بل لور بیا مسلمانان د خپلو هیوادونو په داخلي مسایلو کې راحصار دي. اوس چې
چې د کفارو وزري د مسلمانانو په قتل عام او مالی استحصال جغرافیوي مذهبي تقسیمات وختل بیا حالات داسې ښکاري لکه اسلامي امت چې د غفلت له خوبه د رابیدارېدو په حال کې وي او د افغان مقاومت له بریالي کېدو د انګېزو په اخذ چې بوخت وي. موږ د هغه ورځې جدي منتظر یو چې ټول اسلامي امت به بیا د عروج پړاوونه ووهي او د یو بل پیغام به خوږیږي ان شاء الله. په شام کې کورنۍ جګړه له 2012 څخه راپیل شوې خو په سمسنز کارټون کې په اړه له پیښېدو 14 کاله وړاندوینه شوې وه. په انځور کې چې ښکاره د مقاومت عسکر پر یوه جیپ سپاره لیدل کېږي د کورنۍ جګړې د شتون په معنا دي. پر جیپ لګول شوی بیرغ هم د شام دی. دا له دې امله چې د شام د بشپړې تباهۍ منصوبه دغه فرمیسن ډلې وختي لا جوړه کړې وه ځکه د شام په ویجاړولو دوی شام د ستر اسرائیل برخه ګرځول غواړي او غواړي د اسرائیلو پر وړاندې د مقاومت د ټولو اړخونو زور په یو بل اخته کړي او بالاخره یې کمزوري کړي. سمسنز د امریکا د 2020 انتخاباتو په اړوند هم څرګنده او خورا دقیقه وړاندوینه کړې وه. تاسو په دې انځور کې وینئ چې کابل 10 کاله وړاندې وړاندوینه شوې وه او کټ مټې هماغسې د ایالاتو په تناسب تقسیم بندي شوې ده. په همدې تعقیب ایبولا وایرس هم له واقع کېدو کلونه وړاندې په دې فلم سیریز کې ښودل شوی و. د یوې زیاتې مودې پورې هیڅ علاج نه و معلوم خو وروسته په دجالي لیبارټریو کې تیار شوي ادویات په خورا زیاتو پیسو پر نړۍ وپېرودل شوه. د هولوګرافیک ټیکنالوژي زیرکو ساعتونو روبوټانو د هالیوډ ډیزني کمپنۍ ته د 20th century فوکس کمپنۍ ورمدغمېدنه او د فیفا فدراسیون د سترو حکامو په لوی خیانتونو کې ښکېلېدل او نیول کېدل. په 2014 کې د جرمني او برازیل فاینل ته وتل او بیا له برازیل د 0 په وړاندې ګټل او د دې ټیم د یو لوبغاړي زخمي کېدنه دا هر څه د سمسنز کارټون کې له وړاندوینو څخه دي چې کټ مټ بعینه هغه ډول پیښ شوي دي چې په دې سیریز کې تمثیلونه وړاندې شوي وو. یعنی دا هر څه د سکرپټ حصه وه. دا صهیوني طاقتونه خورا ډیر کلونه وړاندې د راتلونکي په اړوند پلانونه جوړوي او بیا تعمیل ته لاره جوړوي او هر راتلونکی حکومت مجبور دی چې د دوی پالیسي به روانه وي تر څو پر نړۍ باندې واک متداوم وي او د دې نړۍ د کابو کولو محدود اختیار د جال ته ورکړل شوی دی چې له قیامت وړاندې خورا لویه ظاهرېدونکې فتنه ده او الایکار د ظهور لپاره ټولې تیاریانې کوي. د دجال د موضوع اړوند هم موږ یوه ویډیو جوړه کړې ده کتل یې ضروري دي لینک یې لاندې شته. له دې امله دوی د فلمونو او هرې بلې اقتصادي نظامي او فرهنګي انډسټرۍ چې دوی یې په واک کې لري په وسیله ذهن سازي کوي او د وګړو په ذهنونو او عاداتو کې د دجال تقدس او احتیاج ورسسوي تر څو راجوت شوی دجال کوم نوی او نادر شی درک نسی. دا د شیطانانو غلامان د شیطانانو سره همیشه په رابطه کې وي او هدایات ورڅخه اخلي. دا خبره له قرآن هم ثابته ده چې بېشکه شیاطین خپل ملګرو ته صلاح او مشورې ورکوي او بالکل همدا خبره د سمسنز په یو کارټون کې منل شوې هم ده دا چې شیطانان د نړۍ د سترو رهبرانو په شکل کې د نړۍ مهمې چارې پر مخ وړي. په دې انځور کې د دوی یو سترګه د دجال د سترګې پر لور اشاره ورکوي. په قرآن کریم کې الله جل جلاله فرمایي چې شیطانان پر هر کاذب او بد کردار کس باندې نازلیږي. دوی له شیطانانو سره په اړیکه کې وي له هغوی هدایات اخلي او د نړۍ چارې پر مخ بیایي. هغه څه چې په نورو مختلفو کارټونونو کې هم په اړوند استدلالات موجود دي. باید یادونه وکړو چې په دې فلمونو کې یو کوډ 219 بار شودل کیږي. داسې ښکاري لکه دوی چې د لپاره کومه خاصه منصوبه لري. دا د وړاندوینو د پروګرامونو پر سکرین د اشارې په دود کتلای شي. باید متوجه یو چې د ترکیې د لوزان معاهده په کال 2022 کې ختمیږي. د کوم معاهدې له امله چې کمال اتاتورک د ترکیې لاسونه او پښې د 100 کلونو لپاره وتړل. ترکیه یې ولادینه ریاست جوړ کړه یو داسې هیواد چې د خلافت مرکز و. لدې بل لویه بې عزتي د دې هیواد لپاره بل سوي. د دې معاهدې 100 کاله په 2023 کې پوره کیږي. خو وروسته چې څه کیږي و به یې وینو. د اندېښنې جدي ضرورت نشته ځکه د دې کارټون ډېرې وړاندوینې یا غلطې ثابتې شوي دي یا بیخي ثابتې شوي نه دي. خو له دغسې ډول وړاندوینو څخه یې ډېری خلک بحث نه کوي. په دې توګه هغه ټولې وړاندوینې چې ناسمې ثابتې شوي دي بعضې اوقات له پامه غورځي او هیریږي. باید یادونه وکړو چې د سمسنګ کارټون د امریکا د 2020 کال د انتخاباتو وروسته هم د امریکا په اړه وړاندوینې لري. په دې کارټون فلم کې د امریکا د 2020 کال د انتخاباتو څخه وروسته یادونه شوې ده چې ګوا امریکا ته افلاس، فقر، جنگ او غربت را روان دی. د ایمان یوټیوب چینل درنو لیدونکو موږ نننۍ خپرونه تر همدې ځایه پورې وه. د ورته نور خپرونو دپاره په ما ایمان یوټیوب چینل کې د ویښتابه خپرونې تعقیب کړئ. ویډیو لایک کړئ، له ملګرو سره یې شریکه کړئ او د موضوع اړوند خپل نظر په کمنټ کې را سره شریکولی شئ. مننه.